اوکې بسم الله الرحمن الرحیم موږ ته پرابلم راکړل شوی دی چې میک سیجز فار د ایکس واي زیډ کمپنی د ایکس واي زیډ کمپنی لپاره موږ څنګه کولای شو چې سیجز جوړ کړو برادرز مینوفیکچرینګ کارپوریشن تاسو خو پوهیږئ چې مینوفیکچرینګ کارپوریشن هغه کارپوریشن چې په دې کې موږ را مټیریلز راوړو را مټیریلز فینیش ګوډز باندې بدلو نو چې کله موږ د سیجز جوړو نو پټاو کې به دغه کمپنی نوم لیکو د مثال په ډول سره کومه کمپنی د ما سره ایکس واي زیډ کمپنی صحیح څه ورته جوړو کاسټ اف ګوډز سولډ statement या CGS د کوم کال لپاره for the year ended December 31st 2019 نو برادرز په دې ځای کې لومړی چې موږ سره کوم مټیریل سیکشن دی مټیریل سیکشن په دې کې موږ څه کوو لومړی چې موږ سره کوم هغه اوپننګ انوینټری ده یا ورته چې موږ بیګیننګ انوینټری وایو هغه ته ذکر کوو اوپننګ انوینټری یا بیګیننګ انوینټری موږ سره تیر کال څخه چې کوم هغه انوینټری پاتې ده هغه ته بیګیننګ یا اوپننګ انوینټری ویل کېږي څومره ده 10000 د سره موږ چې پلس کوو چې په دې کال کې موږ څه پرچیز کړي دي پرچیزز ورسره څه کو پلس کو پرچیز موږ څومره کړي دي 5000 صحیح ده دا ورسره پلس کو نو دنه بعد موږ چې کو دا دواړه په سره خپل کې چې کو جمع کو cost of goods available for use صحیح ده کنه یا goods available for use دا ولته موږ سره لاس راشي goods available for use د استعمال لپاره موږ سره څومره goods available دي goods available for use د کیبورډ څخه equal sign press کړئ دا راوخلې جمع کړئ د دې سره صحیح 15000 دغه نه بعد تنه موږ شو کو ending یا closing inventory چې دا موږ سره دا وتینه ډیډکټ کو ماینس ending یا closing inventory موږ سره څومره ده 15000 دا وتینه ماینس کو صحیح ده نو دا وتینه موږ چې کو ډیډکټ کو تاسو خو په شي سور کلر دا ګوري دا موږ تنه څه کو ماینس کو نو دغه نه سلاست راځي موږ سره direct materials used د کیبورډ څخه equal sign press کړئ د the goods available for use دا موږ چې کو دا ending unit نه deduct minus وکړو ته ها دغه په وروسته موږ څور واچو چې کله موږ سره ډایرکټ مټیریل لاس راغله لدې څخه وروسته موږ ډایرکټ لیبر کاست موږ سره څومره راغله دی 15000 لیبر کاست دا ورپسې چې کومه پلس موږ سره وڅلا راشي پرایم کاست بل راشي پرایم کاست ته ویل کیږي تاسو خو پوهیږئ چې پرایم کاست موږ څنګه تعریف کړو چې ډایرکټ مټیریل پلس ډایرکټ لیبر څه ویل کیږي پرایم کاست ویل کیږي ډایرکټ مټیریلز موږ سره جمع کوو د ډایرکټ لیبر سره دغه موږ سره څه راځي پرایم کاست نو زه ولیکم چې پرایم کاست ما سره څومره دی ډایرکټ مټیریل یوز دا برا واخلم دا پلس کوم د سره ما سره بچی لا سره شي پرایم کاست په ما سره لا سره شي ها د څه خروسته مونږه مینوفیکچرینګ اوورهید یا اف او ایچ ورته وای فیکټ اوورهید دا ور سره چکو دغه انډایرکټ کاست چې موږ سره کوم دی انډایرکټ کاست موږ سره راځي مینوفیکچرینګ اوورهید یا فیکټ اوورهید موږ سره راتلی شي لکه یوټیلیټیز دی نور څه فیسیلیټیز موږ سره راتلی شي کنه مینټیننس دی نو مینوفیکچرینګ اوورهید موږ سره څومره لاس راغلی شل د نه وروسته موږ سره څه لاس راشي ټوټل مینوفیکچرینګ کاست ما سره څومره راغلی نو زه به څه وکړم دا پرایم کاست به پلس کړم د ایم او ایچ یا فیکټري اوورهید سره ما سره به څه لاس راشي ټوټل مینوفیکچرینګ کاست ما سره لاس راشي که تاسو ها ډایرکټ مټیریل یوزډ دا کاست هم لاس سره راوړو د څه وروسته موږ سره راځي ټوټل مینوفیکچرینګ کاست د څه وروسته به موږ څو ورپسې پلس کو opening work in process या beginning work in process
او بیا وته نه ending minus کو beginning finish good ور پلس کو او ending finish good وته نه minus کو نو موږ سره به څه جوړ شي CGS په جوړ راځو لیکو چې opening WIP means work in process. Beginning work in process یا opening work in process موږ سره څومره دی دلته ګورو چې beginning work in process دا یو دی څومره دی 30,000 amount بل ته زه mention کوم صحیح نو ما سره بس لاس راشي cost of goods available for manufacturing څه بل لاس راشي ما سره cost of goods available for manufacturing دا دوړه به سره زه خپل کیسه کوم پلس کوم لدې څخه وروسته به موږ څه وکړو څه به ترېنه ماینس کړو ending work in process یا تاسو ورته closing work in process هم وایي closing WIP به ترېنه څه کوو موږ ماینس کړو دا به ترېنه ډیډکټ کړو صحیح ده ending یا closing work in process موږ سره څومره دی 5000 دا به ترېنه موږ څه کوو ماینس کړو نو موږ سره وسه لاسته راشي cost of goods manufacture cost of goods what manufacture cost of goods manufacture صحیح ده نو is equal د دې څخه موږ ماینس کو څه 5000 څه موږ سره لاسته راشي 9000 صحیح د څخه وروسته موږ د نسم منفي کو opening finish goods او بخې دا ور سره پلس کیږي صحیح ده او ending finish good نس کیږي ماینس کیږي opening یا beginning finish goods موږ سره کوم یو دي دلته وګورو چې opening یا beginning finish good موږ سره څومره دي شل سره یعنی دا تیر کال څخه پاتې دي شل سره او opening finish good موږ سره څومره 20000 دا به سره پلس کو نو ولې چې cost of goods available for sale څومره دي موږ سره دا دواړه به سره خپل کې موږ چې کو پلس کو داسې د دې څخه وروسته موږ ته نه چې کو ending یا closing finish goods به نه چې کو ډیډکټ کو ماینس وي نو ending finish good موږ سره څومره دي دلته به وګورو چې څومره دي 50 سره دا به نه موږ چې ماینس کو 50 موږ چې لا سره شي د څخه وروسته cost of goods sold is equal د څخه موږ چې کو 50 ماینس کو څه موږ سره لا سره یو لکو 50 صحیح cost of goods sold څومره موږ سره غلو 1,05,000 brothers د څه مقصد شو یعنی cost of goods sold ما سره ټول څومره سره راغلی 1,05,000 brothers دا مقصد دا دی چې چیرته مونږ پروډکشن کوو یا مونږ سره ګوډز پروډوس کوو یا مثال وډول سره مونږ مارکر فیکټری لرو مارکرز پروډوس کوو نو مونږ چې کوم پروډکشن کړی دی را مټیریلز مو راوړي دي هغه پروسس کړي دي په هغه باندې لیبر کاست مینوفیکچرینګ اوورهیډ کاست په ان کې مونږ سره ټوټل هغه CGS کاست اف ګوډ سولډ باندې زموږ څومره سره راغلی 1,15,000 نو مونږ فکر وکړو چې ټوټل پروډکشن څومره کړی فکر وکړئ 15,000 مارکرز موږ پروډوس کړي دي صحیح ده نو موږ اوس پر یونټ کاست معلومو پر یونټ کاست څنګه معلومو از ایکوال دا ټوټل اماونت براواخلو دا به ډیوایډ کو په څه باندې په ټوټل پروډکشن باندې نمبر اف یونټس پروډوس څومره پروډکشن موږ کړی په هغه به ډیوایډ یعنی پر یونټ کاست دا یو مارکر موږ ته وسو په لیدل دي ورپر او په پر یونټ کاست زما هدف دا دی چې یو مارکر موږ ته 100 روپۍ ولیدل دی په 1 روپۍ موږ ته راغلی یو مارکر که په دې کال کې مثال موږ سره تقریبا 1200 یونټ سولډ دومره موږ سره چې شو 1200 موږ سره 2000 مارکرز موږ سره چې شو خرج شو نو موږ به د دې هغه اماونت څنګه معلومو تاسو به وکړو چې ټوټل اماونت چې د معلومو صحیح ده از ایکوال دا 2000 به ضرب کو په څو کې پر یونټ کاست څومره دی پر یونټ کاست 1 روپۍ ده کنه نو موږ سره اماونت راشي 4000 د بل کال لپاره به موږ سره چې کوم هغه
اوپننګ انوینټری پاتې کیږي هغه دینه ماینس کو کاست اف ګډ سولډ موږ سره څومره دی 1,15,000 د 1,15,000 نه به موږ چې وکړو چې کوم څومره موږ خپل آیټمز سولډ کړي دي او دینه ډیډکټ کو څلور دې درته نه چې کومه ډیډکټ کو د مثال وړاندې سره د دې څخه ما څه وکړه دا به دینه ډیډکټ کړم منفي میکړه نو د بل کال لپاره ما سره د اوپننګ یا تاسو ورته بیګینینګ انوینټری وای او څومره وسی بیګینینګ انوینټری هغه ما سره یو دا د بل کال لپاره ما سره څه وسی بیګینینګ انوینټری وسی نو دا موږ سره څو برادرز یو سیمپل مثال و چې په مینوفیکچرینګ کارپوریشن کې موږ څنګه کولای شو چې cost of goods sold statement چکو جوړ کو نو په نیکسٹ ویډیو کې به د خیره سره په پرابلم نمبر 2 باندې کار کوو او په end کې به موږ څه کوو انکم سټیټمنټ د لپاره څنګه جوړیږي په دې باندې خبرې کوو